دا چې د لوی اختر شپه ده موږ هم راغلي جلال آباد ښار ته په دغه ځای کې به یو ځانګړې خپرونه سره کوو د اختر په مناسبت. فارغت مې او مکتب نه فارغ شوم. بیا خو د مبارک او بس خیر وشتي. داسې دا کنه چې دې ځای کې کرایم نشته او صرف دا ځای د غریب کار خلک لپاره جوړ شوی دی. بیا ډېر خلک دا شک کوي چې د دې ځای سپلای کیفیت به خراب وي. دا د خلکو طرز تفکر د چې سره رقم فکر کوي. او نور هماغه سپلای سره رقم دکان خرڅېږي هغه دا دکان کې خرڅېږي دلته هم خرڅېږي. ګوره خبره د ټولو واورېدله ټولو یې واورېده بیا به هر سړی راځي په 300 به درنه غواړي. هېڅ مشکل نشته، ستونزه نشته. په یخچالونو کې یې مه ساتئ دغه شی ورته ووایه که نه. بلکل صحیح خبره همدغه شان دی. استاد خبره صحیح ده بلکل. اوس د اختر مبارکي ورکړه. اختر مبارکي دې غونډو ته یې ډېره درنو هیوادوالو لوی اختر مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې دغه اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړئ. درنو هیوادوالو زلمی زه یم دا چې د لوی اختر شپه ده موږ هم راغلي جلال آباد ښار ته په دغه ځای کې به یو ځانګړې خپرونه سره کوو د اختر په مناسبت. که څه هم دلته ګڼه ګوڼه زیاته ده هڅه به کوو چې تر څو دغه د اختر سودا وي تاسو در وښیو چې په جلال آباد ښار کې دغه سودا او بازارونه څنګه دي. بازارونه یې ښه دي که ښه نه دي. په همدې تړاو ځانګړې خپرونه لرو راسره اوسئ. بله مهمه خبره دا ده دا چې لوی اختر ده د قربانۍ اختر ده. هغه چا چې قرباني کړې وي کوشش وکړئ هڅه دا وکړئ چې هغه هیوادوالو سره مرسته وکړئ چې هغوی قرباني نه ده کړې. هغوی کورونو ته غوښه ولیکئ. په یخچالونو کې مه سړوئ ځکه موږ خپله باید یو بل ته لاس ورکړو. نو په همدغه مناسبت موږ یوه ځانګړې خپرونه لرو راسره اوسئ ملتیا مو وکړئ. دلته نو تاسو زما په مخ کې ګورئ چې وچه میوه بادام نخود کشمش دا څه دی استاده؟ دا ماهي چپس دي که نه ماهي دا مختلف پراته دي. نو هیوادوال به راځي دا به اخلي. بازارونه څنګه دي استاده؟ کوم ځای کار کېږي پکې؟ ډېره مننه. دغه بادام تاسو په څو خرڅوئ؟ دا موږ په 400. او دغه نور څیزونه؟ دا چې دی په 100 روپۍ دي ګورمنټ دا یو 120 دی او دا په 100 خرڅو دا هم په 100 خرڅو. چڼه چې دی 1.5 روپۍ، ممیز چې دی 170 روپۍ او ماهي چې دی دا په 50 روپۍ. ریټونه یې ښه دي بد نه دي ګوره. نو هیوادوال باید راشي وایي سودا یو والا بس کېږي نو شکر دی ټکه پوکه کېږي. تاسې به دې ورځو کې ښه ستړي یاستئ؟ والا خامخا نو ستړي خو به یو خبرې هم درسره نه کېږي دې ورځو کې. والا بس څنګه کېنو ډېره مننه. هیوادوالو څه پیغام لرئ؟ بس څه هغه نه لرو خو بس هر سړی دی باید خپل همت وکړي خپله مزدوري وکړي د راوځي خپل مزدوري وکړي او بېکارۍ نه څه نه جوړېږي. ډېره مننه. د اختر مبارکي ورکوئ ورته ولې نه بس مخکې د مخکې نه ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارک وي که داخل په هیواد کې وي که بار په هیواد کې وي نو ټولو ته د زړه د ټول نه اختر مبارکي وایم. ډېره مننه کوروالا. نو ملتیا مو وکړئ وړاندې به هم ځو. دا چې د اختر شپه ده تاسو ګورئ چې ګڼ شمېر هیوادوال راغلي دي دلته سوداوې کوي. دا د جلال آباد ښار یوه څنډه ده. دلته نو بیا مختلفې سپلۍ په مختلفو ډیزاینونو کې پلورل کېږي.
چې ګڼ شمېر هېوادوال راځي او له دغه سپلیو استفاده کوي. انډیواله د کمرې مخې ته راغلي، استاد د کمره نه ښکاري. ښه زه راځه استاد صاحب راغلی، راشه ته راشه دلته. ښه نو تاسې ګورئ دا مختلف ډیزاین سپلی دلته خرڅوي. استاد دا په څو دي؟ ما دپاره 3,500 او دوکانونه دلته ارزانه دي، دا ولې؟ خو داسې ده که نه چې دې ځای کې کرایه هم نشته او صرف دا ځای د غریب کار خلک لپاره جوړ شوی ده. بیا ډېر خلک دا شک کوي چې د دې ځای سپلیو کیفیت به خراب وي. دا د خلکو طرز تفکر ده چې څه رقم فکر کوي. او نور هماغه سپلی چې څه رقم دوکان کې خرڅېږي هغه دا دوکان کې خرڅېږي دلته هم خرڅېږي. څنګه دي اختر بازارونه څنګه دي؟ والله ښه ده شکر ده. نو اختر بازارونه بس ګورې څه رقم چې خلک حالات دي. راځي خلک خو راځي. او ښه ده. تاسې کوم در سوداوې وکړې؟ شکر ده ښه ده. ښه ستړي به مه سئ زه وایم. والله ستړیا خو پکې ده نه. بس ډېره مننه. په اډوانس کې هېوادوال ته د اختر مبارکي ورکړئ. زما د خانه ټولو هېوادوالو ته چې څه چې دې کشور کې د باندې د ټولو ته ټول ته د اختر مبارک. ډېره مننه. نو درنو لیدونکو تاسې ګورئ دا هماغه سپلی دی چې په پروفیشنل دوکانونو کې خرڅېږي. دلته ارزانه دي، په ښه کیفیت سره دي. نو تاسې دغه ګڼه ګوڼه ګورئ ماشاءالله. هر څه خلک وایي چې افغانستان تر ټولو خفه هېواد دی. نو فکر نه کوم ځکه دومره ښایسته بیروبار او د خلکو راتګ بیا د سوداوې کول دا نو په دې دلالت کوي چې هېواد ماشاءالله خوشحال دی. سلام علیکم ورور خیب خیر یې؟ څنګه غوسه خو ډېر نه یې؟ نه ښه ستړی خو به یې؟ او څنګه دي سوداوې څنګه دي؟ ښه دي ګزاره کوي. خلک راځي؟ او ته د کوم ځای یې؟ زه د کونړ. او ښایسته نوم دی؟ ښایسته نوم دی رفیع الله. رفیع الله. دغه سپلی قیمتونه څه دي؟ دغه سپلی تاسو جوړه په څو خرڅوئ؟ دا جوړه 300 روپۍ. جوړه په 300 روپۍ. او هغه نورې به سره فرق مختلف دي؟ او مختلف ریټونه فرق لري. څنګه د دوکان نه سپلی دې ځای کې ارزانه دي، دا ولې؟ بس څه ویو نو. ډېره مننه. هېوادوال ته څه پیغام لرې؟ نه څنګه. ښه د اختر مبارکي خو ورکړه ورته. اختر دې ټولو مبارک وي. ښه صحیح وایې وسړیه. ډېره مننه. نو همدغسې به ښکته ځو. ښکته ځای کې بیا وچه میوه دا هم په پراخ پیمانه سره خرڅېږي ځکه عموما په ښارونو کې زموږ هېوادوال دغسې کلتور لري، دغسې دود لري چې دوی د غوښې سره سره وچه میوه هم میلمنو ته ږدي. هغه میلمانه چې راځي دلته خو بیا اکثره په کلو کې چې بیا سهار ورځي که مازدیګر یې که غرمۍ نو هغوی بیا هماغه د قربانۍ غوښې مخې ته کېږدي نوشیجانې کوي. نو تعقیب مو کړئ، خپرونه مو تر پایه وګورئ. بیا هم ستړي مه شئ، دا د جلال آباد ښار یوه بله څنډه ده. دلته نو واسکټونه، جاکټونه، لونګکې دغه شیونه پلورل کېږي. تاسې بازار ګورئ. نو سلام علیکم. وعلیکم السلام. نور خیب خیر یې؟ صحت دې ښه دی؟ نوم مبارک دی؟ شیرباز یم. شیرباز. او دغه واسکټونه په څه حساب دي؟ دا 400 دغه ریټونه. بازارونه څنګه دي؟ شکر ده الحمدلله چې قسمت کې رسېږي. یعنې ښه دي، نورماله دي. او قسم د خلکو اقتصاد هم داسې ښه وضعیت کې نه دی، خو بیا هم شکر ده ښه ده. تاسې به په دې ورځو کې ښه ستړي میاستئ؟ والله چې بس ستړی یو ځکه شوګیري او دا لري. همدغه ورځې شپې ستاسې د کار دی؟ بس زمونږ هم کال کې همدغه 2 سیزنه یې د اختر همدې ته موږ سترګې په لارو. څه کال اختر ته خوشحاله یې که نه؟ الحمدلله چې اختر هر وخت اختر د چې روغ صحت او د مسلمانانو لپاره همدغه 2 اخترونه مهم. او قربانۍ دپاره دې څه کړي چې د اخیسته یا معلومات نشته؟ بس کورنۍ اخیستی دی، ما ته والا خاص معلومات نشته. دغه واسکټونو کې چې اودانه ما ته راکړې ګزاره را سره څو به ما باندې خرڅ کړي؟ راته به اول که اخلي همداسې والا نه همداسې خو نه کېږي. بیا 300 روپۍ درته اخري کېږي. 300 روپۍ اخري.
ګوره خبره دې ټولو واورېدله ښه ټولو یې واورېده بیا به هر سړی راځي په 300 به درنه غواړي بس مشکل نشته ستونزه نشته نه ډېره مننه هېوادوال د څه پیغام لري بس الله دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالۍ اختر په دوی باندې راشي او همیشه اختر ولري او په اډوانس کې خو د اختر مبارکي هم ورکړه اختر د ټولو مبارک ته هم ورته اختر مبارکي ورکړه که نه اختر د ټولو ډېره مننه نو دغه بله برخه کې بیا لونګکونه خرڅېږي سلام علیکم سلام ورور خی بخیر نوم مبارک دی عبدالله لونګکونه خو ماشاءالله ښایسته ښایسته لونګکونه دي انشاءالله لږ راسه دغه کمرې ته مخامخ شه زه به دغه ته ودرېږم صحیح ده دا څو دي دا 100 روپۍ هم دي 80 روپۍ هم دا غټ څه چې دی او 160 دی دغه څنګه دي سوداوې څنګه دي ښه دي انشاءالله شته خلک راځي او انشاءالله ولې راځي بس خلک د دې ورځو کومه جالبه خاطره لري دې ورځو کې جالبه خاطرین کیږي ګوره ولا بس کېږي بس داسې مونږ ورسره نه یو مخ شوي خاص که نه چا درنه لونګک وړی پیسې نه درکړې ولا شته دی او بس هر رقم خلک شته دی او ډېره مننه هېوادوال څه پیغام لري بس هېوادوال ته دا پیغام دی چې بس هر سړی انشاءالله بس اختر خوشحالۍ تېر کړئ قرباني وکړئ کله مو چې قرباني وکړه او هغه ګاونډیانو مو چې قرباني نه وي کړې هغوی باندې غوښه وویشئ په یخچالونو کې یې مه ساتئ دغه شی ورته ووایه که نه بلکل صحیح خبره همدغه شان دی استاد خبره صحیح ده بلکل اوس د اختر مبارکي ورکړه اختر مبارکي دې غونډو ته یې ډېره مننه الله دې وبخښي نو درنو هېوادوالو دا چې لوی اختر دی تاسې به قرباني هم کوئ کوشش وکړئ هڅه دا وکړئ تاسې چې قرباني کوئ نو هغه هېوادوال چې قرباني نه وي کړي په هغوی غوښه وویشئ په کورونو کې په یخچالونو کې مه ږدئ کوشش وکړئ چې هغوی ته یو څه خیر ورسېږي نو زه د وچو میوو بازارونه دي هغه هم ګورو پس له هغې به بیا خپله خپرونه که څه هم اوړی ده هوا ګرمه ده ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده تاسې وینئ په دې حال کې مې هېوادوال راوتي دي د اختر سوداوې کوي دا نو کلچې او مټایان دي چې د اختر لپاره دلته پلورل کېږي څنګه یې استاده ښه یې بخیر یې استاد ښه دی خو یې نوم مبارک دی خیال محمد څنګه دي بازارونه څنګه دی ولا الحمدلله شکر دی دا غټ اختر دی کې د غوښو باران د غوښو باران ده خو بس مټایان هم دي کلچې هم دي بس خرڅېږي شکر ده دا کلچې داسې په څه حساب سره خرڅوئ دا چارک 200 هم خرڅوو یو سل اتیا هم خرڅوو یو سل اویا هم خرڅوو معلوم نرخ څه دی معلوم نرخ یو سل اتیا ده څنګه له بازارونو خوشحاله سئ که نه بس ولا الحمدلله شکر ده ډېره مننه هېوادوال ته به څه پیغام لرئ بس هېوادوال ته څه پیغام لرو بس دا پیغام ده چې خپل خواري کوي کوشش کوي محنت کوي ډېره مننه او اختر مبارکي نه ورکوئ اختر مبارکي به سبا ورکوو انشاءالله اوس اختر مبارکي ورکوئ سبا ته انشاءالله اډوانس کې اختر مبارکي نه ورکوئ ورکوو نو اډوانس کې اختر مبارکي ورکوئ اډوانس کې ورته اختر مبارک ډېره مننه نو همدغسې ښکته ځو په دې بازار کې دلته نو وچه میوه چاکلیټ او دغه شیونه پلورل کېږي بازارونه یې ښه دي وروره وعلیکم السلام ستړی مشه ستړی مشه جوړ په خیر څنګه یې ښه شکر خپله ښې په خیر یې شکر ده څنګه سړی خوشحاله یې نه خوشحاله په دې و چې خوشحاله خو ناست و یو خوشحاله و سړی خوشحاله نه یو نن فارغت مې و مکتب نه فارغ شوم بیا خو د مبارک او بس خیر اوستي دا 12 کاله مزل د بخیر سره په خیر پای ته ورسېدو ډېره مننه څنګه دي کارونه څنګه دي ولا کارونه خو شته کال صفر دي هېڅ خوند نشته خلک کور ته میوې نه وړي پیسې نشته چا سره د زده کړې سره کاروبار دواړه کوي دواړه کوم نن مې فارغت هم او راغلی خپل غریبۍ ته بس همدا د ویاړ ځای ده چې هم درس وایي هم کار کوي همدغه د ویاړ او فخر ځای ده دا راته ووایه چې دا په څه حساب سره خرڅوئ تاسې دا ارزانه دي خو نشته بازارونه نشته خو په څه حساب دي دا 80 روپۍ هم شته 100 روپۍ هم شته او دا ارزانه دي وسړی او پاکټ کې بس 15 روپۍ ګټو او 15 روپۍ 10 روپۍ بس الله دې ستاسې په کاروبار کې برکت واچوي امین تاسو سره اصلاح ښه شي نور هم ښه شي دا خو ستاسې سیزن دی نو دغه څنګه هېوادوال ته څه پیغام لرئ هېوادوال ته دا پیغام لرم که نه چې باید وطن جوړ شي نور له خیره او ډېره مننه اختر مبارکي
او زما له خوا نه ټولو ته اختر مبارک وي. ډېره مننه کور ودا. نو درنو هیوادوالو موږ به همدغه خپله خپرونه په همدغه ځای پای ته ورسوو ځکه ناوخته شو. نو کوشش وکړئ هڅه دا وکړئ چې دغه اختر له خپلو کورنۍ سره یو ځای تېر کړئ. بل په همدې ترتیب که تاسې قرباني کوئ نو کوشش وکړئ هغه هیوادوالو چې قرباني نه ده کړې د هغوی غوښه وویشئ، په یخچالونو کې مه واچوئ، د هغوی سره همکاري وکړئ، مرسته وکړئ. نو زموږ دا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا ښې چارې ښه وخت د الله په امان.